ته دومره ناامیده شوې چې ځان وژنه کې او څه وکړو خپل ژوند پورې نور په تنګ راغلی څوک د علاج نه کوي نه څوک علاج نه کوي خپل دردونه کوي څوک پیسې نه راکوي څوک مرسته نه کوي ته خبرې زه څه دپاره راغلی نه زه تا ځان سره وړم نن دې عملیات دی خیر اوسې ډاکټر صاحب همدا اوس دې وړم همدا اوس دې وړم ژوندی اوسې همدا اوس دې ځم هله پاس هله شابه راځه چې ځو نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان. السلام علیکم دوستانو هغه روډ ته روان یو چې په 2 کالو کې دې خپل عملیات نه و کړی د غربت سختو شیبو دا ژړولی و دا ناامیده شوی و غوښتل یې چې ځان وژنه وکړي خوشبختانه د هغه ساحې یو ملګري ما ته زنګ وواهه موږ یې د دې د حاله خبر کړو چې مستحقه دی نو موږ هم درېغه نه ده کړې لاړو ملتیا مو وکړه انشاءالله ځان سره راولو حیرانوو چې نن یې عملیات موږ ترسره کوو د خیره په یو حال کې هم پکار ده الله تعالی په ټولو مهربان ذات دی لاړو ډېر شاهان پنا شو ستا د ماښام لګیا یې ته هغسې کارونه کړې پخوا بکشا جهان دی د مرګ په لار روان دی خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان دی روان قافلې دي زید مرګ په لاره دې کې نصیحت هغه حزي ته ورسېدو هلک ډېر خواشینی ناست دی خبرې به وړو نن یې روغتون ته خونه مو ورته نیولې ده بستر کړی هم دی فقط دا له ځانه سره وړو احساساتي دی ملتیا مو وکړئ السلام علیکم څنګه یې هی صحت دې ښه دی امن دی شکر دی الحمدلله ولې خواشینه ناست وې دلته وروره خواشینه په دې ناست وي چې خوا مې درد کوي درملنې لپاره شی نه لرم او کله پردي را سره څوک کومک نه کوي ډریور یم ګاډی مې لاړو پیسې نشته ګاډی څنګه لاړو بس خرڅ مې کو خپل 2 ځلې مې تداوي وکړو خو هېڅ ونه شو او نور خپلو پردي را سره مرسته نه کوي بس خپل ژوند پورې نور داسې توان راکړې خالقه چې پرېږدم دې نه هېڅ کله چې پرېږدم دې نه هېڅ کله ستا په درد سوالګر پروت یم در نظم دې نه هېڅ کله دا موږ څه دپاره څوک دې تداوي نه کوي نه ما تا ته څه ویلي ته به دې ماشومانو ته څه کوې چې ته خودکشي کې بس وروره په تنګ راغلی یم خپل ژوند نه ما سره خپل پردي څوک مرسته نه کوي ولې در سره نه کوي څه وایي وایي چې ته به کله غږېږي موږ ته به دا پیسې کله راکوې بس اوس ته دومره ناامیده شوې چې ځان وژنه کې او څه وکړو خپل ژوند پورې نور په تنګ راغلی څوک د علاج نه کوي نه څوک علاج نه کوي خپل دردونه کوي څوک پیسې نه راکوي څوک مرسته نه کوي ته خبرې زه څه دپاره راغلی نه زه تا ځان سره وړم نن دې عملیات دی خیر اوسې ډاکټر صاحب همدا اوس دې وړم همدا اوس دې وړم ژوندی اوسې همدا اوس دې ځم هله پاس هله شابه راځه چې ځو کور نه اجازه واخله او زه د خیره ښه همدا نن مې ته بستر داسې توان راکړې خالقه چې پرېږدم دې نه هېڅ کله چې پرېږدم نور به ګوره نور به داسې کار نه کوي داسې کار نه کوي نور به ځان وژنه نه کوي ناامیدي به نه کوي الله تعالی شته دی راځه په خیر راځه چې ځو تر تا مخکې زه ټیټېږم پکلا ته چې ټیټېږي تر تا مخکې زه ټیټېږم
پکلا ټیټیږي او چت سره غیر الله ته ټیټوم دې نه هیڅ کله ټیټوم هر څومره غربت راشي کنه انسانیت وطن دوستی انسان دوستی به نه هېرو ګیره کاکا هم نه د هغې نه به پوښتنه وکړو چې د دغه سړي ژوند څنګه دی ښه حیثیت دی ښه دی قراري ده څه احساس کوئ د دې دا ژوند څنګه تېرېږي وروره دا خو ماته پته ده دغه لږه ګاونډي یم ورسره پخې ماته ده او زه ته قسم کوم بیګا لري او سبا نه لري غریب و نه څوک ورسره حکومت کوي نه څوک ورسره غږ کوي دا خو زه ویم درته دغه ما ګاونډي دی زما هغې خواکور دی بلکل ماته دغه پته ده بیګا لري او سبا نه لري عملیات وکړي یوه روپۍ ورسره نشته دغه موږ ته پته ده یخني پر راشي یا لږ ګرمي زه چغې وایي دا خو سیخ پکې ده که نه ګرمېږي زه چغې وایي چغې یو اسمان ته جګېږي یو خدای اوري بیا چې تاسو خبر شئ د وسې مو چښې نه وینو نو اوس هم موږ هم خدای غریبانان یو موږ هم څه اوس هم نه کېږي هغه خبره چې ټول هغه ګاونډیان ورسره په تګ شي کم نن خو دا دلته ناستو د ژوند وژنې سوچ کولو په ژړا دا ولې داسې و چې د درد د لاسه د دغه د لاسه ویلی شي دې نه خو هغه مرګ ماته ښه دی چې یو ورځ نه دی دوه ورځې نه دی درې ورځې نه دی دا خپې اوبه دعاګانې کوئ تاسو ټول دعاګانې کوئ موږ یې کار روانه و خدای دې دغه دی وروره مرکت ورته کړی دی الله اجازت وشو د خیر اوس ښایسته خندا خو وکړه دې الله کامیاب کړي الله دې راته ساته نور له هرې و دښمنه په تا مې زړه خوږېږي ای زما ګرانه وطنه جانان جانان وطن جانان جانان وطنه افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی